انصافا نو پلاره نو په خپله لږ ځان کلک که غوزار ترې نه شي لاوی په خر مې کښېنو نو په خر څه کوې چې اوس په خر کښېنې خو پیاده به ورسره تلې که نه څه وکړم ته یاره ویم یاره دا جي ګوله یاره دا جي ګوله ویم دا خر اوږم دی خو بس خدای دې پکې خیر واچي تکړه شه ښه سلامات وایه زه دویم واده کوم وعلیکم سلام په خیر په خیر چیرالي په خیر په خیر په خیر په خیر څنګه احوال دی چېرته روان یې یاره به دا خر مې راخوشي کړی دا مې واغېسته او دا پلار مې پرې سور کړی دی د خپونه ډېر زیات کمزور دی نو به داسې کور ته رواني وه کور ته روان یو خبره ته کومه خو په شیطانت یې ګورې ته نه ویم او خدای مې دې نه ګناهګاروي خدای دې مه ګناهګاروه بس خبره ده وې که زما څه کار دی ته خو ما ته ښه خبره کې مې اوسه پورې تا خان تحصیل دی د پلار هغه بدل کوم واغشتو او داسې خبره دی یو مشوره دله در کومه خو ګورې په شیطانت یې ته نه ویم د هغه غټ غټ فصل دی غنم دی او زه ویم دا خر بوز او ورپرېږې ته پکې چې ورپرېږدې خو دو هغه صرف یا خر وو یا چې کوم دی ډبې وله ورکړ یا مړ کړو بس مکمل ته تې تاوان هم اغشتې شو خپل د پلار بدل هم تې اغشتې شي خو ګورې په شیطانت یې ته نه ویم ښه ځه ځه الله دې مل شه ده صحیح ده ځه ځه خدای مې نه ګناهګار ځه په مخه دې ښه خبره خو یې ښه وکړه زه ویمه دا خبره یې ډېره زبردسته وکړه که دې خر له یې ډب ورکړه یې وویشته خامخا به غوسه کېږي ځکه چې غنم نن سبا ډېر زیات ګران دي او مه کوه ټوله شپه به پکې غنم وخوري ملک به یې وله والي سبا به راشي یا به ګیله کوي ګیله نه کوي خامخا دله به لاس پې ماتوي موته به تې کور ته لاړ شو پوه شي او خر به پکې پرېږدو دا الله ته ښې که نه زه بس موږ سره به لږ داسې لاړ شي که نه نو الله دې خوشحاله کړه نور واړه زاګه دي ښه دي ځکه ته ځې نو ځه ځه الله دې مل شه ځه ته اوس موږ پسې شاشاته کېږي د خدای بې مسافه راپسې را روان یې خو ځکه نه خپل کار کوه ته به دغه غنمو تېره څه وخه الله دې پکې خیر واچي هغه مخامخ غنم دي ور پرېږدې مه کوه چې دا ملک وله وخوري های خدای پاکه څه به ووایم السلام علیکم د تلو زویه وعلیکم سلام خیر شه بس په دې لار تېرېدم ښه ما وې راشه تله د دوی تپوس هم وکړو او یو کپ چای به هم توس کړه ګوړې یو نو دقه ځای کې خو ګوره چې اوس څه ویم نو بیا خفه کېږي چې ځان سره الکتیر اغوښتي نو ما هم څکلې وه او تا به هم څکلې وه زه ډېر د وخته را روان شوم او دوکانونه بند ویو ښه پت قراني هی پت قراني داسې چل ویده خو مې لالا ستړی مه شي خدای په خیر علي الله دې خوشحاله کړه دی وایي که نه وایي چې ورته مېړه شوي دي نو که تیاره چې وي ښه پیدا کړو لاوانه یم یې لاله دا ډېره چې مسکه توره تیارې نه جوړه کړه رنګ یې له وسوځو بس خیر دی تاسو د ګوړو چای پخ کوئ او ډېره ښایسته یو های خدای پاکه ښه ده پخه به کېدله ورشه چې ور پخه که ځه او کله څه به ووایو خدای انصافه پام کوه الله ته در نه کړي نور خواته هم بېغمې شونډان دله مات داسې چل دی چې ښه غټ غنم دي زه چې مو ته تخپي وباسو اون خطه پکې ته بلا ویمې ویمه داسې چل وکړه چې دا ټول غنم پاک وخوره نو مړه خپه کې غنم پاک وخوره ځکه ته پټې خبرې کوم کوټه دې پروزه ملک وه جارو که شا به تکړه شه تکړه شه هله راشه داسې دا خر دلته چا پرېښودې ویده څه ګورې او غنمو ته یې پرېښودې غنمو ته ورته ډبه هلکه دا خو د جانکټې هغه خر دی دا خر یې خو له په والو والو باندې مړ کړ وی پیزې هم ترې وویستو بس د خدای ظالمې خو چې سله لاس وړي نو کاره له ګوري دا خو زناور دی که نه مې دا خو ځناور دی که تا ما سره 3-5 وکړ که نه نو دا ګزار به سبا تاله در کوم وایي ته خوله دې ماته شه راځه ویشه مخکې شه ویشه ده یو ویشه او شه په تیار وکړه مخکې پرېښي شه دی الله تباه برباد که خدای مې په شیطانت کې ناچي خو اوس ځم او جانکړي ته ټوله لویم مداجي ګوله خر به که خیر نیم تیر غنم والي چې دې دا نیم تیر غنم وویني که نه او دا ملک یې وله خالي کړي په خپله به دې یا خر باندې ډس کوي یا به وله ګزار ورکړي او که خپل لاس یې وله مات کړل نو زما پکې پیدا ده
دا چې ګوله وایم په لکونو روپۍ به تېلا سلام علیکم. وی وعلیکم سلام څنګه جان کټیا؟ په خیر خوله دې ماته شه جان ماما دې منو ته خو راته جان کټې مه وایه که نه دا خو زما عرف دی تا عرف دی خو داسې خبره ده چې یو خبره ته کومه نو وې که که نه ستا په زړه باندې خو نه ځایږي دا جي ګوله وې که ګورې په شیطانت یې ته نه یم خو ګورې زموږ حساب پکې راکې خدایه زه وایم خبره ته کوم د پیسو خبره ده یار ورته خبره وکړه نو که د پیدې خبره وه ډایرکټ به دله زرګونې در کوم خان تحصیل او ښځی ستا خرې په غنمو کې راګیر کړو او وې وو او چې څنګه وله دویم ډب ورکو نو ټیزې تې وویسته انا دا چې ګوره له اولې تا نه ایستې وو اوس یې زما د خر نه ویسته او چا خو نه لیده یا دا لاسه کې د دنیا واړه ولاړو او هغوی دومره وخاندل خدای شته چې بس زه ته ویلی نه شم ډېره د شرم خبره ده وایم شیرعلي منم دی اوس کار وشو دا ته واله زرګي ته دا ستا د شیطانې انعام ځه الله دې مل شه اوس ته پیش او کار دی پیش ځه وایم دا چې ګوله لوبه غوره ده پیکوړه به پکې اوس منګه چو ځان رسو خان تحصیل له د دې ټیز بدل به تې اوس اخلم چې زما خرې والي څنګه دي او د خلکو مخکې چې ټیز څنګه ایستې دی راځه یو شرم لا حل شوی نو چې بل یې وکړه راځه خان تحصیله خان تحصیله زما خر دی ولې والي دی دا راته ووایه زما خر په زبېرګو سر دی او ګوډ ګوډ راغی د تا ته څه ویلي چې تا زما خر واو دا خو ښه شوه چې دا خر ستا دی نو ستا کار څه و چې زما په غنمو کې لګیا و زما په غنم ته برباد کړي ولې دې خر ته ما ویلي چې دا خان تحصیل غنمو له لاره بې زبانه څاروی دی په لاره به تړله بیا وته شوي نو که یو قودی وخوړه نو قیامت راغی نه ستا ما سره دښمني ده دا و ستا کار همتا کړی دی دښمني خو دې را سره په دوباره بیا وپالله ځکه چې په شرمونو دې وشرمولم ټول واله بار ګرځي او چغې سروي وي خان تحصیل د جان محمد د خر نه ټیک ایسته دی تا زما د خر نه بیا ټیک ایسته دی ټوله دنیا خبر ده ټول کلي خبر دی ټوله علاقه خبر ده ما نه پکې په ایماندارۍ خان تحصیل ده که نه چې جامې به درته نن وباسم بدخورني هله وایم داسې کار دی که نه خر د دو خر ستا نه ستا بل کار شته که ته به ده سره جوړه سې ته به بس جوړه خاوند سره په پټو کې هم ګرځې ستا څه کار و چې زما خر نه تا بیا چې نو اواز ایستې دی له اول د زما د پلار نه اواز وویسته په شرمونو دې هغه وشرمولم اوس دې زما د څاروي نه اواز وویسته یا ته خدای بې انصافې څه شیطاني لاس ته دی په شرمونو دی بیا وشرمولم جان کټیا دی پسې ستا د آواز نمبر دی زما ووایم پتخورني که د ښځه نه وي که نه او ته ما په دې ګلتوک کې غوسارونه کې خبرې د غوږ کېده دا فیصله به زه په مالک کوم او په ایمان که د خان تحصیل دې ځله پرېږدم خلک وګوره ته وګوره زما د پلار نه دې قاشقه جوړه کړه د خفګانې دوه ګوتې مخ دا د هغه غریب راوکته اوس په زما د خر چې نو بېعزتي ګیان خوري خفه ولاړ دی او داسې ولاړ دی نه ته ماته دې ووایه که نه چې ستاسو خانداني ګیس دی د هغې موږ ذمېوار یو زمونږ ګیس نه دی ته وله غوزار په داسې ځای ورکې چې ګیس وله جوړی نور نه پوهېږم خان تحصیله په ایمان چې ګورم به در ګورو به زه زه پیشه او مالک پیشه اورې کښېنه ظالمې خو دلم دې یو ټپ ورکړی و که نه همدې پکې پاتې دی بل ځل د ده نمبر دی اوس دا مالک به څه وایي چې دا مالک به څه وایي ملک په څه وایي هر خبرې کولی نه شي او خامخا څه شیطان به یا به ودال وایي یاره ښځې خفه کېږم تا نه ښه کار نه کېدي د دې نه مخکې په پلار باندې په شرمونو وشرمولم وی هغه څنګه 10 لکه روپۍ رانه پکې لاړې اوس لا خر پکې لا پاتې نه الله دې دا کټ شه په خوله میوه ته که خو تا وې ډب ورکه نو زما خو سپېره لاس دی نو ډب په صحیح ځای ورکوه که ته په کم ځای وې یو ورځ به داسې راشي چې تا به په دې لنډه باندې وم او تا نه هم داسې اواز لاړ شي وایي خوله دې ماته شه مالک پیشه مالک یو غم وکړو ځه وروړه ځه دونه سپېرې چې راغلی نه چې په لانجه دې واړولم زه مالک په خپله سپېرې د دنیا یو ځه مېلمانه دې ساتلي یو ځه وکړه ښه دا کوم ځای نه به را پیدا شي خو زه ګورو بنو گلبالی گلبالی د سره خلاص شي راشه دی خوا جی دا راته ووایه که نه چې زما د پټکي هغه ټوپۍ څه شوه زما خو پسې ړو چودو پیدا مې نه کړه دا سره ټوپۍ ما چولې ده کېدای شي چې دا دم زه غواړم دننه ارې ته ولې؟ د مردۍ سر روکړه نو دا خو داسې ښکاري لکه قله بنایسار چې پرې دونه سر باندې په سر کړي هلکه دا اواز ولې کې دا خو ما راسټ وو
خزا زویا دا تاسو سره خوند نه کوي که نه ډېر بدرم کوي ته دوه سیلري ټرک ښکارې او لاندې نه څه چینچي ښکارې ذالکه ملک صاحب خو ناست دی بلکې دا ټوله خبره ورته وکړو وروره دا خو دې نه خو به لویه لانجه جوړه شي ورګه چې دا اور چوپ شه چوپ چوپ السلام علیکم ملک صاحب وعلیکم سلام زړګي څنګه ملک صاحب سلام علیکم سلام کینه ملک صاحب خبر خو نه یو د سره ملک صاحب دې به ته وایو ملک صاحب خبر خو نه نه کنه څه خبره زه د جان کټي خر ورغې د خان تحصیل فصل ته غنم وتا ښه او داسې چلو کو چې هغه ډانګ راواغشتو ښځه یې مسره بدماشه ښځه یې مسره رالی یو ګزاري و دویم ګزاري و چې ډش شو د خر نه ټیزو ویستو نو بیا سوال ته چې څونه د دنیا خلک واړه ولاړو ټول خړته هغه لاړل هغوی ته وي اوس دې خوا ګوره د دې نو اوس لویه مسله جوړه ده دا جنګ شر او دا غونډه مسله به دلته تاله راځي دا کورکوړی خولې دې خورې شه تاسو بس دې ته ناست چې خر لاندې خر باندې چرګ داسې چرګ بوډا پاسې مړه خو د همده سرونه خلاص کړه څه بل کار هم نشته یو خبره مې دې غوره شه وربشي جان کټي ته به مو وي او خان تحصیل ته مو وي چې دا ملک څه دلته کې سره مسالې دوکانې کولو کړې نه چې چټاکې ماله راکړه نیمه دله ورکړه او ورته وې کوراله به قسم چې ملک چې په دوانو باندې داسې په جوته خېجم ښه ښه پسې رکیږې زه مانا ګوره دا اوس خبره ده د خر نه ټیز وته ځناور د خامخا په ټیز راځي چې خوراک نو ټیز خو به تیوزي روکشه مانا اوه دی خوراکه تعالی بزه دا قشن خشته د بلوري عمر ټوپې وروړم او پسره ها خزو د ستاره ناپ نری ښه او نه دا قیامت الامیر سوکم خر دلواله ما خر نه پښو بدلواله مو خولي سولي به کې با ګرځي هغه ورشه شهر ورشه ګوره دې شرم تر وګوره غاجي ګولا دا عزت پسې راغلی ده هغه دې زما عزت تا تار کو او چې د خر عزت تا تار کو ګوره دا حاجي ګولا کدا خان تحصیل د لما په سولې دې زله نه کنه دی خو نه پوهېږي کنه ما سره په کور کې جګړه ګوره ښځه ما ټکور ته وګوره ښځې د هغه نه زیاته بس کوتک ورسره یي دا چې ګوله ته به ګوۍ کې ته راپسې صرف ودرېږه خان تحصیل ته به که خیر زه چې دی که نه د اسمان ستوري په رڼا روس کې خیم ځکه چې یا د خدای بې انصافه ستا مسله یو بوټې غلې شوه هغه د ټیز مسله دې لږه غلې شوه او شرمېدلم دوه درې میاشتې تېرې نه وې چې اوس یې بله مسله راوچته کړه دا وګوره ټول واړه راپسې خاندي او ټوله دنیا زما د خر د ټیز نه خبر شوه اوس به د خر ټیز او نوم ورسره د چالي د جان محمد خر تیز واچو وای خدایا راپاسه کنه راپاسه دا جګوله ټول ګډوډي انټه مو شوه چې ناستي او په اوږده کې څه ښکاري نه یا د اور لمبې الله خدایا پاکه د سر نه پې زیاته خدایا پاکه لوی مینار پاکستان د په سر دلی دی نو هغه ملک صاحب ته آواز وکړه د کلي خلک راغلي دي ملک صاحب راشه اوس یې خوند وکړه سر درنه پروت دي زه داسې کلک لاس پکې ما خو دوی ته ویلي چې ما پسې دې را نه ولې دې بیا څنګه راغی زه الله دې خیر کړي بچیا پیسې به د خدای یادو ها ډېر دا یا کارم کړی دی نو ورته که نه آواز کوه ته که هغه دې راغی که نه په خیر جان کټیه په خیر ملک صاحب په خیر ترخې وای وایه که نه ملک صاحب خان تحصیل لا پسې بیا یو ځلې خنده وکړه هغه څه مطلب مطلب دا چې خر به چېرته غنمو ته وړېدلي غنم به یې خوړلي ښځه او خاوند راغلی دي او خر یې په وهلو دومره والي چې بېهوشه کړی دي او بیا چې نو بېتیا وایستې ده یاره جانکټي زم حیران یم کله پلار نه کله ستا نه کله د خر نه دا خو به سبا تاسو ما پسې راځي چې نه پونګي وویسته د دې خبرې حل به څه راځي نو حل خو یم دقه چې زهریله ښځه وله خدای ورکړې ده خو چې چا له لرګي راوړي نو دا ته چې یا د خدای بې انصافې ده لاول خو د پلار مخ مې دوه ګوتې راوختل بره سر نشي اوچتولی سترګې ټولې مردا یې ګوره اوس یې مښکته کړي نو هغه آیت ده اوس د خر ورشه بېهوشه خفه پروت دی اوس به زه جواب څه ورکړم ګیر چاپېره ټول خانه بس خبره ډېره موږ وه جانکټي خبره کمه ته وایې چې څوک ماله به دې ځله 7 لکه روپۍ راکوي پاسې مړه پاسې
اوس خر د 2 لکه روپو چې ته ماته مال به 2 لکه راکې دا اوختې ملک صاحب خر د 1 روپۍ او زما د کروڑونو روپو عزت دې خر سره لاړه ضروره جانکټي خپه کېږم خر ټیز واچو وړو خاندل نو د خندا خبره وه ګوره ملک صاحب د خر نه وړاندې زما نوم یادېږي وي د جان محمد خر ټیز واچو نو په شړک دې ولګي جان محمد مخکې یادېږي او خر ورپسې وروستو یادېږي د هغې به څوک ذموار یاره خدای ګویم زه خو تاسو لیونی کړم ظالمانو خپل ملکانانو ورپسې رنګ وکړئ ګوهره دا ته څه ټیز پوس کې له مشورې دله راځي او ته وله خلکې نو ما ورته زه څوک یم چې زه په سپکو ډوتو کې پیدا ګلبري دې فرشه ورشه خانتاسي پسې ورشه شابه ملک صاحب وایي چې زه حجرې ته راشه شابه یا الله ته خو خان تحصیل د دې ښځې نه خلاص کړې د دې زهریله ښځې نه خو چې چا له ګوتې ورکوي باسې خفه کېږم جانکټیه خو تاسو ما هغه ټیزکې ټول لاغون شوي چې څوک دله په مینه لاس هم داسې درونې ډو سري مڼه ګوره ملک صاحب په غلط ځای وال کوي که نه یو خبره ته کومه ښځه خفه کېږم او جانکټي مخکې تللی دي چې څه به یې ورته ویلي زه خو اریان په دې ما ویم په شړک د جانکټي ولګي ویم تا سره مې یو بله خبره کوله د څه خبره ویم خبره مې ورسره دا کوله که نه چې دی که اللهما غنمو له ګوډاګۍ نه دی جوړ کړي څه مطلب ګوډاګي څه مطلب ویم ملک ته به ووایو دا خپل نوکر به راکړي لکه د ګوډاګي په غنمو کې داسې وترو ویم دا څاروي به غنمو ته نه راځي یم ستا د لاسه زه په دې کلي کې بدنام شوم د خدای ظالمې چې ته خو یو غروز به یې ونه لیده ستا د لاسه نو اوس د ملک سره انجا ګوري نه دی ولالته کې څه کوي دې سال ته کې د سویلرې والے چلی خواص ټوله ورځ حجره کې ناست دي نو زموږ غنمو کې به ولاړ دا د ملک صاحب خاص سره ته څه کولی شي زه پټي کولی شم حجره ساتلی شم هڅه کوم او چرګان هم ساتم هی د نر بچیا ودې کتل خو بچی له خوراک کوه روز تر ورځې ده نه د پرتوغاغ ډکې جوړېږي راځه ته خو پرتوخاغ یادی غوښه راله راوړه چې وخورم خبر خاموشه داسې کار دی که نه فیصله خو ملک کوي خو ګورې ښځې خیال کوه خیال کوه ګورې ویم غم مه کوه ویم ملک موږ ته ځکه څه نشي ویلی چې خر خبرې کولی نشي صحیح ده موږ چا لیدلي یو او د هغوی کله چې ګواه دي چغې ورپسې والي چغې او جانکټي چا ویلي غونډ کړي دي راځه داسې راځه کټیه ته خو ګوره دا په زول په زول فیصلې دلته ماله نه وړی مړه زه خو په شرمونو وشرمولم السلام علیکم یادار راغی داسې نه رالې او جیرانه یار ته بیا څه لانجه جوړه کړې ده ملک صاحب څه مطلب جانکټی وی وی زما خر وی خر خو بې زبانه شیز دی د خانتاسي پسر ته به ورغلي وی لږ پسر یې څو خوړه وی چې هغه ښځې سره ډانګو راغی وی خر چې یو غوزارو دویم چې په درېیم وی پونګې ته ووته نو دا څه خبره ده ملک صاحب خفه کېږم او د ده کار څوک چې زما غنمو ته خر پرېښي ګوره خان تحصیله خوله دې سمه خوته وه ما نه دې پرېښدي په خپله وراوړېدلې او ستا ښځې له دې قلندره جوړه کړې ده خو چې کم خوروان ښځه به راپسې نیغه نیغه رل اوس دې ډکې حجرې ته راوسته پرېږده ملک صاحب وایه ته څه ښه اوس دا وایي جانکټي وایي چې ماله به 2 لکه روپۍ راکړې زما عزت تللی دی څه به ولکړو وی خر یې ټیز وانه جو نو د خر عزت کم دی د خر خو نشته په شړک ولګي لاول خلک د جان محمد نوم یادوي وي د جان محمد خر ټیکه چوړي یا ملک صاحب ولکه دا څه وایي دا ټیز د ده راته خو خر نه یې تللی دی که نه ملک ډېر صاحب تله جان یوه تاثیر هم نشته کو دې اړ سړي که نه نو په ایمان خو څه به وایه په ایمان چې روپۍ په روپۍ بدلل څه دي څه به لکه